الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، استاذ په حضور کی ماده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت مبارک پیش کے. د دې روایت راوی مشهور صحابی حضرت ابو هريره رضی الله عنه دے. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک را نقل کړي: الایمان 70 شعبہ. ایمان د اویاو سه زیات شعبې لري. یعنی چې د ایمان څومره تقاضاوي دي، یعنی چې د ایمان څومره غوښتنې دي، او چې پر ایمان باندې د عمل کولو څومره ترتیبونه دي، نو هغه د اویاو سه زیات دي. د عربو عادت دا ده چې د کله د اویاو عدد ذکر کی نو د هغه څه مقصود د دې خاص عدد نه وي، بلکې د هغه څه د دې مقصود کثرت او ډیروالی ته اشاره وي. چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو د ایمان د لپاره اویا شاوخوا شعبې بیان کړي دي. د دې معنا دا نه ده چې دوی شمارلي دي، یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې شعبو شمار مقصد ده، بلکې د دې مقصد دا ده چې د ایمان شعبې ډېرې زیات دي. دا په هر لغت کې، په هر ژبه کې دا قانوني. زموږ او تاسو ژبه پښتو ده، په دې کې دا قانون او دا طریقه ده چې یو سړی بل چاته وایي: سړی ما خو تا ته اویا واره دا وویل چې دا کار مه کوه. د دې مقصد دا نه دی چې د دا وارونه شمارلې دي چې یاره 1 2 3 در اویاو پورې ما څو ځله تا ته ویلي دي، بلکې د دې مقصد دا دی چې ما ډېر په کثرت سره او په ډېر زیاته مبالغه سره او په ډېر زیات تعداد او عدد سره د دې کار تا ته ویلي او تا ولې نه دی کړی. نو علماء لیکلي دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې خود اویاو عدد ذکر شوی دی، لیکن د دې کې مقصود عدد نه دی، بلکې د دې معنا دا ده چې د ایمان ډېر زیات شعبې دي. که یو سړی په دنیا کې د ایمان کمال غواړي چې زه د کامل ایمان مالک سم، نو هغه به په خپل ژوندۍ کې دغه شعبې ټولې راولي چې د ایمان څومره تقاضاوي دي، په هغې ټولو باندې به عمل کوي، د هغې څه وروسته به دی د کامل ایمان مالک جوړی شي. لیکن کچیرې یو سړی په دې ټولو شعبو کې یوه شعبه در لاس ونسي او یوه شعبه باندې خپل زندگی را محدود کی، بس په هغې باندې دی عمل کوي او د نورو شعبو ته ګوري نه، او بس د ده د عقیدې چې زما خو ذمه فارغه ده او ما خو د ایمان تقاضا پر ځای کړې ده، په دې سره نه د ایمان کاملیږي، نه د کمال ایمان پیدا کولی شي، بلکې دا د دې انسان خپل غلط فهمي بلل کیږي. مثلا یو سړی صرف لمونځ کوي او یا یو سړی صرف روژه نسی
او یا خپل زندگی او سړی په عبادتو کې تیری، بس دا د ځان د پاره کافی بولی چې زما خو ټوله ورځ په مسجد کې دا او زما ټوله ورځ پر مسله باندې دا او زه ټوله ورځ پر لمانځه باندې ولاړم او زه جمعه او تکبیر اولا نه قضا کوم، نو د دا عقیده دای چې بس پدې کې به زما ایمان کاملی او زما به نجاتی او زما ذمہ به فارغي، بس ما خپل کار کړی دی. نو ما مخکې درته ویل چې دا د دې سړي غلط فهمي ده او دا د دې سړي غلطي ده، بلکې د ایمان تقاضا دا ده چې د ایمان څومره شعبې دي په ټولو شعبو په سړی عمل کوي. مسلمان که په مسجد او پر مسله باندې مؤمن او مسلمان دی، بیا به دی په کور کې مؤمن او مسلمانی چې په کور کې د ایمان کوم تقاضا ده هغه به الله ته هم چلی. دی که په مسجد او په مسله باندې مؤمن دی، د ایمان تقاضا پر ځای کوي، لمونځ او عبادت کوي، نه بیا چې دی په بازار کې دکانداری او تجارت کوي، التم د دسه د ایمان تقاضا پر ځای کول غواړي، الله ته به پراکړه ورکړه کې په خرید او فروخت کې به د ایمان د تقاضا مکمل خیال ساتي، او چې په کومه شعبه کې په کوم ځای کې د کار کوي او چې په کوم ځای کې د وظیفه او مسؤلیت دی، الته چې د ایمان کوم تقاضا ده هغه تقاضا به هم دی پر ځای کوي. مثلا د انسان د زندګۍ عبادات دي، د انسان د زندګۍ عقاید دي، د انسان د زندګۍ معاملات دي، د انسان د زندګۍ معاشرت دی او د انسان د زندګۍ اخلاق دي، دا ټول د ایمان شعبې دي. دا به مکمل طریقه او په دې ټولو شعبو به انسان عمل کوي او دې باندې به خپل زندگی برابري، بیا به انسان د کامل ایمان خاوند جوړېدای شي. او ګدای په مسجد کې لمونځ په ښه طریقه باندې کوي او تکبیر اولا د سن فوتیږي او جمعات د سن تیریږي، لیکن چې کومه ګوله د نسل ورزي، کومه نفقه د نسل ورزي، دا غي فکر سره نسته چې دا حلاله ده که حرامه ده، چې کومه نفقه د عیال لراوړي، خپل بچانو لراوړي او دا غي د سهار او ماښام د زندګۍ ګوله او گزاره بلل کیږي، دا غي فکر سره نسته چې دا حلاله ده که حرامه ده، نو بیا خو د دې سړي ایمان کمال نشي پیدا کولای او نه د کامل ایمان مالک دی او نه په دې ایمان باندې د قیامت په میدان کې د نجات او خلاصون پیدا کولای شي. نو بهرحال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی حدیث کې مبارک ویلي دي الایمان بضع و 70 شعبه، ایمان در اویا یو څه زیات شعبې لري. اوس د هغه شعبو د ټولو بیانول کو انسان ته ممکن نه وي، لیکن دی حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ایمان درې غټي شعبې راغستي، ورنه محدثینو د ایمان پر شعبو باندې مستقل کتابونه لیکلي دي. امام بیهقی رحمه الله هغه د شعب الایمان په نامه باندې یو مستقل کتاب لیکلی دی چې قرآن او حدیث کې د ایمان د څومره شعبو ذکر دی. امام بیهقی رحمه الله په خپل کتاب شعب الایمان کې اکثر د خپل حد پورې راجمع کړی دي. دا غرکم نور محدثینو د ایمان پر شعبو باندې مستقل تصنیفونه کړی دي، لیکن دی حدیث کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ایمان کمی شعبې لیکلي دي، دا غي متعلق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی اوله شعبه دا د چې لا اله الا الله کلمه ویل، لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی افضلها قول لا اله الا الله. په دې ټولو شعبو کې افضل شعبه دا د ټولو اوله شعبه دا چې د الله تعالی د وحدانیت، د الله تعالی د خالقیت، د الله تعالی د قدرت، د الله تعالی د مالکیت اقرار کول، چې هغه ته په حقیقت کې توحید ویل کیږي، په هغه ته په حقیقت کې د الله تعالی د وحدانیت عقیده ویل کیږي. چې انسان به د الله تعالی د وحدانیت اقرار کوي، الانسان به د الله تعالی پر توحید او وحدانیت باندې عقیده جوړي، او انسان به د دې کلمې په خاطر باندې د انسان د زندګۍ چې څومره عقاید دي او د انسان د زندګۍ چې څومره اعمال او ترتیبات دي، هغه به د دې کلمې پر تقاضا باندې جوړیږي، او دا هغه بهترین کلمه او دا هغه بهترین شعبه ده چې دا د ټول اسلام روح بلل کیږي، او دا د ټول اسلام مغز بلل کیږي، او دا د ټول اسلام بنیاد بلل کیږي. چې درسو پورې د دې کلمې اقرار نه وي، چې درسو پورې د دې کلمې اعتراف نه وي، چې درسو پورې د دې کلمې پر زړه باندې لیکل نه وي، در هغه وخت پورې د اسلام د انسان اسلام بے روح دی، بے مغز دی، بے بنیاد دی، بے اساس دی. ځکه د ټولو څخه اعلی ترین شعبه هغه د لا اله الا الله د کلمې اقرار کول.
او دا هغه مبارک کلمه ده چې د دې وی کلمې په خاطر باندې انسان د کفر څخه په اسلام کې داخلي شي، د دې وی کلمې د وینا په خاطر باندې انسان د جهنم څخه جنت ته راځي، د دې وی کلمې د وینا په خاطر باندې انسان د الله تعالی د مبغوزیت څخه د الله تعالی محبوبیت ته راسي. او بیا چې د انسان په زندگی کې څومره ګناهونه د انسان سره سوي دي، د انسان په زندگی کې د کفر په حالاتو کې چې د انسان سره کم جرمونه او کوم ګناهونه سوي دي، کدا یو کلمه الله تعالی انسان تور په نصیب کې هغه جرمونه د دې وی کلمې په خاطر باندې الله تعالی ټول معافي. روایتو کې راځي د حضرت موسی علیه السلام زمانہ کې د حضرت موسی علیه السلام یو امتی دی، هغه ته الله تعالی 480 کال ورکو، 480 کال زندگی پر کفر باندې تیر کړه، او 480 کال عمر کې هغه د الله تعالی وحدانیت نه مانی، هغه د کفر په اعمالو، د کفر پر عقیده او د کفر پر ژوند باندې خپل زندگی تیرې. لیکن د الله تعالی توفیق رااله، د الله تعالی توفیق د هغه شامل حال، الله تعالی هغه ته د هدایت لار برابر کړه. هغه سړی رااله د حضرت موسی علیه السلام پر لاس باندې د کلمه وای لا اله الا الله موسی رسول الله، چې څنګه د کلمه د حضرت موسی علیه السلام پر لاس باندې وای، الله تعالی د عرش څخه جبرائیل علیه السلام را استي، د کلمې د وینا سره سره جبرائیل علیه السلام را رسیږي، حضرت موسی علیه السلام ته وای چې دې امتی ته زیر ورکا چې الله تعالی د دې کلمې په ذریعہ سره ستاسو 480 کاله ګناهونه د اعمالو سره محو کو، خراب کو، ختم کو. ځکه دا کلمه هغه کلمه ده چې د دې په وینا سره انسان د ژوندۍ د ټولو ګناهونو څخه خلاصيږي. علماء لیکلي دي چې دې کې نقطه صدا چې د دې کلمې په خاطر باندې الله تعالی 480 کاله ګناه معافي. هغه لیکلي دي چې لا اله الا الله موسی رسول الله، د دې حروف کا سړی شمار کې 23 حرف دي، او د دې سړی ګناه کا سړی شمار کې 480 کال دي، او دا 480 کال ګناه چې پر دې 23 باندې تقسیم کې نو پر یو حرف د دې کلمې الله تعالی دې بنده ته د شلو کالو ګناه معافي. لیکن کچيري علماء لیکلي دي کچيري نیک وخت انسان ته الله تعالی دا کلمه اور پر نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، بیا خو د موسی په لفظ کې 4 حرف دي او د محمد په لفظ کې 15 حرف دي. نه بیا د هغه کلمې چې پر موسی علیه السلام باندې ویل سوله د هغه په خاطر ک 480 کال معافیږي، د دې کلمې په خاطر الله تعالی 1500 کال ګناه معافي. دغه د موسی علیه السلام چې کوم کلمه و د هغه حروف 400، د هغه حروف 23 حروف دي، لیکن پر پیغمبر علیه السلام چې کوم کلمه ویل کیږي د هغه حروف 25 حروف دي. نو بهر حال د لا اله الا الله کلمه دا هغه مبارک کلمه ده چې د دې په خاطر باندې الله تعالی د انسان د ټولې ژوندۍ د ګناهونو څخه خلاصي. او دا مشاهدات دي او د دې متعلق رښتونی واقعات دي او د دې متعلق د پیغمبر علیه السلام د زماني حالات دي. پیغمبر علیه السلام غالبا په 9 کال د هجرت باندې د خیبر د غزا اراده وکړه. خیبر کې يهود وسیدل، هغه د مسلمانانو خلاف ډېر زیات مکرونه کول، ډېر زیات پریبونه به کول، او مسلمانانو ته به ډېر زیات مشکلات او پریشانۍ پیښولې. چې کله سم مسلمانانو کې الله تعالی له قوت پیدا کړي، نو پیغمبر علیه السلام د هجرت په 9 کال دا اراده وکړه چې د خیبر غزا ته وځو او خیبر به فتح کوو. او خیبر غالبا د مدینه منورې څخه 250 کیلومتر همزه لري ده. چې کله پیغمبر علیه السلام خیبر تراله، د خیبر آبادی تراله، او د خیبر سیمه او د خیبر مزکی تراله، او د يهودو ډېر غټي قلاوي دي چې سړی خیبر ته اوسه هغه قلاوي دروزه پورې دغه آثار ولاړ دي. نه پیغمبر علیه السلام د خیبر پر قلاو باندې شاوخوا خیمه را وګرځولې او پر هغه باندې د مجاهدینو محاصره رااله او د خیبر قلاوي ټوله محاصره شوه. چې کله محاصره لږ وسوله، نو د خیبر په قلاو کې د خیبر یو شپانه دی، د يهودو شپانه دی، هغه د يهودو پسونه ګوري. هغه ورځ سهار د خپل قلاو سره د يهودو رمره وېستله. چې کله یو قتل پر دې خیبر باندې د مسلمانانو خیمه را ګرځېدلې دي او مسلمانانو محاصره اچولې ده. او روایتو کې د هغه شپانه نوم اسود راغلی دی
نو هغه شپانه د ځانه سره فکر وکړي چې د دې خلکو د خیمو ته ورسه دا څوک دي، دا خلک څه وایي، دې خلکو د خیبر ته څه پیغام راوړی دی او دا خلک د خیبر د خلکو څه غواړي. نو هغه شپانه په خپله رمه باندې پسې او رمه یې د مسلمانانو خیمو ته نږدې راوستله او د مسلمانانو د خیمو سره رمه پرېښوله. مانا د مسلمانانو د عسکرو یو خیمې ته راورسېدی چې کله رالی د هغې خیمه کې پوښتنه کوي، ورته یې خلکو ستاسو سردار څوک دی؟ نو هغې ورته یې زموږ سردار محمد رسول الله دی. ورته یې ستاسو سردار چیرې اوسیږي؟ نو هغه ورته یې زموږ سردار په دې خیمه کې اوسیږي. ورته یې ستاسو د سردار دید او دیدن او لیدنه ما ته ممکنه ده، زه لیدلی سم چې دا څنګه انسان دی؟ هغه ورته یې وویل ته یې لیدلی سې. هغه شپانه چې ځان ته ګوري او د محمد رسول الله نامه ته ګوري او د هغې هغه رعب و دبدبه ته ګوري چې د هغې د نامه د اورېدلو سره روم و فارس او قیصر و قیصرا ټوله لرزه برندان دي او هغې ټوله په خوف او په بیره کې دي. نو هغه شپانه دې صحابو ته وایي تاسو ما باندې مذاق او مسخرې مه کوئ، زه وګوره ستاسو سردار وګوره او ستاسو د سردار شان و شوکت وګوره او ته دا قیمه وګوره او زه وګوره د سردار سره ملاقات وګوره، تاسو په ما باندې مذاق او مسخرې کوئ. صحابه ورته مذاق او مسخرې نه دي، ته ورسه خیمې له محمد رسول الله ناست. هغه شپانه په ډېر وهم کې او ډېر بادل ناخواسته او ډېر د حیرت په عالم کې راغلی خیمې ته چې ورننوتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه هلته څه پیردار سته، نه هلته څه دربان او دروازچي سته، نه هلته څه محافظ سته، نه هلته څه کټ و پلنګ سته، نه هلته څه د راحت اسباب سته. یو کراس د په خیمه کې اواره د پیغمبر علیه السلام پر باندې ناست. هغه شپانه چې د پیغمبر علیه السلام سترګو ته وکتل، د پیغمبر علیه السلام روحاني معجزه د پیغمبر سترګې لیدل، د هغې په زړه کې د پیغمبر علیه السلام د سترګو محبت د غشو په شکل باندې ولګېدی. د هغې هغه د زړه کیفیت د پیغمبر په لیدلو باندې دستي بدل شو چې کله یې د هغه وخت علیکو سلیکو سره وکړئ، سلام و کلام یې وکړئ. پیغمبر علیه السلام ته وایي تاسو دې خیبر ته څه پیغام راوړی دی او تاسو د دې خیبر د خلکو څه غواړئ، څه مطالبه لرئ؟ پیغمبر علیه السلام ورته موږ دې خلکو ته د لا اله الا الله پیغام راوړی دی چې دوی به په خوله د دې اقرار کوي او په زړه کې به دا عقیده ساتي چې د الله سما سوا بل معبود نسته، د الله سما سوا بل خالق نسته، د الله تعالی سما سوا بل مالک نسته، د دنیا نظام دا ټوله د الله تعالی په قدرت کې دی. دا یو خبره موږ د دې خلکو څه منل غواړو. هغه شپانه چې د پیغمبر علیه السلام خبرې واورېدلې، د هغه شپانه په زړه کې دستي د دې پیغمبر علیه السلام خبرو ځای پیدا کړي. هغه شپانه پیغمبر علیه السلام ته وایي که چیرې دې پیغام ته زه غاړه کښېږدم او زه دا کلمه ووایم او په زړه کې د دې کلمې حقیقت ته ځای وله ورکم، زما دپاره به ستاسو په دین کې څه حقوق وي، تاسو به زما سره څه معامله وکړئ؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي ته به زموږ ورور یې، موږ به ستا سره غاړه په غاړه موږ به تا پر دې تندي باندې مچ چې زموږ د انسانانو دپاره کوم حقوق دي ستا دپاره به هغه ټول حقوق پر ځای سي. هغه شپانه ډېر حیران دی چې زه وګوره ته وګوره، زما رنګ تک تور دی او تاسو ته الله تعالی خوبصورته رنګونه درکړي دي، زما د بدنه څه بدبویي ولاړېږي او ستاسو د بدنه څه خوشبویي ولاړېږي، تاسو به زما سره څنګه غاړه په غاړه سئ او تاسو به ما د ورور په صفت باندې څنګه ونسئ او زه د یو غلامو د شپانه حیثیت لرم، تاسو به زما د حقوقو رعایت و خیال څنګه وکړئ؟ پیغمبر علیه السلام هغه شپانه ته وایي چې دا دین دی او دا د اسلام دین دی او چې کوم څوک د اسلام په دین کې برابر سرانه ننوتی په هغې کې بیا د تور او د سپین فرق نسته، په هغې کې بیا د آزاد او د غلام فرق نسته، په هغې کې بیا د مالدار او د مسکین فرق نسته، په هغې کې بیا د حاکم او د محکوم فرق نسته. نو په دې خاطر به موږ ستا سره غاړه په غاړه کیږو، موږ به تا پر دې تندي باندې مچوو او موږ به ستا د ټولو حقوقو رعایت ساتو که چیرې ته زموږ په دې دین کې زموږ سره داخل سي. ما مخکې درته ویل چې هغه شپانه چونکې د پیغمبر علیه السلام د خبرو سره ډېر متاثر دی، هغه شپانه د پیغمبر علیه السلام حضور ته راوړاندې سو
هغه شپانه پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ور ولاړ سو هغه شپانه په غیږ پوت او دا غي سورسته پر تندي باندې مچ کې او په ډېر عزت او په ډېر اکرام پر خپل اړخ پر خپل څنګ باندې کښینه. هغه شپانه ورته چې د الله رسول اوس وزستا په غلامانو کې رالم، اوس وزه د دې کلمې د ټولو خبرو تابع سوم، او اوس په دې کلمه کې ما د خپل رب سره عهد او وعده وکړه چې د عبادت بغیر به د بل چا عبادت نه کوم او د فرمان بغیر به د بل چا فرمان نه منم. ورته زما د پاره اوس څه کول پکار دي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اوس د لمانځه وخت هم نه دی چې زه ورته ته وایم چې لمونځ وکړه، او اوس د روژې میاشت هم نه ده چې زه ورته ته وایم چې ته روژه ونیسه، او اوس د حج زمانه هم نه ده چې زه تا په حج باندې مکلف کوم چې ته حج وکړه. ورته دې وخت کې ستا و حضور ته یو عبادت دی چې هغه عبادت د تورو در سایه لاندې ادا کېږي چې هغه جهاد دی. بس ورته دې وخت کې ستاسو لپاره دا یو عبادت مختبر چې ته به په جهادي کې ترتیباتو کې حصه اخلې او توره به د خپل لاس ته نسې او توره به د کفارو په مقابل کې چلی، ستا دپاره دا یو عبادت. هغه شپانه ورته د الله رسوله چې سړی کله جهادي معرکې ته ورشوسي او د هغې په لاس کې توره یو په توره د دشمن سره مقابله کوي، نو د دې سړي مخ ته دوې خبرې راځي، یا به د ده په توره باندې بل قتل کیږي نو ده ته به غازي ویل کیږي، او یا به دی د بل په توره باندې قتل کیږي نو دی به مقتول او شهید او مړی بلل کیږي. ورته که چیرې غازي سي خو ډېره ښه ده، که چیرې زه شهید سم او په دې معرکه کې د بل در توره لاندې راسم زما سره به څه کیږي، زما به څه وي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې الله تعالی به د سیده جنت الفردوس ته رسوي، ورته الله تعالی به تا ته د ملائکو په ذریعه باندې د مشک او د عنبرو غسل درکړي، الله تعالی به د بدبویي په خوشبویي در بدلوي، او الله تعالی به دا تور رنگ په سپین رنگ په جنتو کې در بدلوي. چې کله هغه شپانه دا خبره واورېدله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دستي وایي ای د الله رسوله زما سره خو د دې کلي رمه ده او زما سره د پسونه امانت دي، زه څه وکړم؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ورسه امانت در دې خپلې کلي ورسوه. دې ته ویل کېږي هغه حقوق العباد د بندګانو د حق خیال ساتل چې پر کم کلي باندې محاصره جوړه ده او د هغې کلي سره معرکه او مقابله ده او هغه کلي والا حربي کافران دي هغې د تورو چلولو ته تیار دي او د هغې مال ټوله مسلمانانو ته د هغې د غنیمت په شکل جایز دی، لیکن په مسلمانانو کې د هغې مال د یو مسلمان سره امانت دی چې هغه شپانه دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې د امانت دومره خیال ساتي، ورته دا پسونه امانت دي، دا به در قوم او در قبیلې پورې ورسئ، در علاقې پورې خپل امانت به سر ته ورسئ، د هغې څه وروسته به موږ له راسي. تاسو ګورئ ما درته وویل چې پر کوم قوم باندې د سړي معرکه ده او چې پر کوم قوم باندې مقابله ده او هغه حربي کافر دی او د هغې مال و تا ته غنیمت دی. که چیرې زما او ستا په مثل باندې انسانان سي بیا به د دې د جواز دپاره څومره حیلې وبانې ځانله جوړې کړي، لیکن چونکې د مسلمانانو یو فرد دی د هغې سره هغه مال د امانت په شکل دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه یو فرد د امانت دومره خیال ساتي چې دا به در خپله مرکزه او در خپله کوره پسونه ورسئ، په کلي کې به پسونه یله کې چې هر پسه خپل کور ته ورسېږي، د هغې څه وروسته به موږ له راسي. نه هغه شپانه هغې رمه ورسوله د خیبر قلاو ته ورسېدله، د خیبر د کورونو په مابین کې رمه یې لکه پسونو خپلو کورو ته سره میدان کړل. هغه شپانه دوباره رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د مجاهدینو په صف کې چې کله غزوه شروع سو، جهاد شروع سو، ورځ په جنگ کې تیره سوله او د مسلمانانو د کافرانو په مابین کې کلکه معرکه وسوله. د مازدیګر په وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې خپلو زخمیانو او شهیدانو کې ګرځي. که ګوري د جنگ میدان جنگ په یو کنج کې ډېر هجوم دی، ډېر رش دی، ډېر خلک سره راټول دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نږدې ورغلی ورته وایي څه پیښه ده؟ ورته یې د الله رسوله یو تور رنګه سړی دی زموږ په صفونو کې شهید شوی دی او زموږ چې څومره صحابه دي چې د هر چا څه پوښتنه کوي هغه یې نه پېژني.
نه معلوم چې دا زموږ سړی دی، نه معلوم د دوی د طرف سړی دی، نه معلوم مسلمان دی، نه معلوم کافر دی، نه معلوم د خیبر دی، نه معلوم زموږ سره د مدینې سره غلی دی چې څوک دی. ورته صحابه د هغه سړي په پیژندګلونه کې ډېر حیران دي. نو په دې وجه پر هغه سړي باندې ټول صحابه سره راټول دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ورته ودرېدی نو هغه اسود نامي تور شپانه هغه شهید سوی دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وایي کې تاسو نه پیژنئ، زه پیژنم. ورته تاسو یو طرف او بل طرف ته سئ. ورته زما د الله په ذات قسمی چې د جنت الفردوس ملائکې د خپل جنت د دشمنانو سره هغه پرده باندې راګرځېدلې دي او د مخ خار ور صفا کوي. ور زما د الله په عزت او جلال قسمی چې هغه د جنت الفردوس مشک او عنبر راوړي او هغه د بدن ته اوس غسل ورکړي چې د بدبوئی په خوشبوئی باندې بدل شي. او الله تعالی به د مخ رڼا د مخ توروالی پر رڼا باندې بدلی او الله تعالی به د خوش رنگ او شایسته شکل ورکوي. ما درته ویل دا هغه کلمه ده چې د کومې کلمې د وینا سه یو ګړی مخکې که چیرې پر انسان باندې دې شپانه باندې مرګ راغلی وی دا سیده جهنمي و. لیکن د یوې کلمې چې لا اله الا الله محمد رسول الله ده د هغې د وینا سه وروسته هغه سړی سیده جنت ته ولاړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میدان جنگ ته وایي دا هغه واحد مسلمان دی چې چا په ټوله زندگی کې یوه سجده د لمانځه نه وکړه، چې چا په ټوله اسلامي زندگی کې یوه روژه نه ونیوله، او چې چا په ټوله اسلامي زندگی کې یو رکعت لمونځ نه وکړي، لیکن د هغې بغیر الله تعالی سیده جنت الفردوس ته ورسوي. او دا هغه نیکبخته هغه خوش قسمته انسان دی. ما درته ویل د ایمان په شعبو کې افضل ترین شعبه، د ایمان په شعبو کې اعلی ترین شعبه دا ده چې سړی د لا اله الا الله د کلمې اقرار وکړي. او د لا اله الا الله د کلمې اقرار دا توحید دی، او توحید د ټول اسلام او د ټول دین بنیاد دی. او دا داسې نه ده چې د لا اله الا الله کلمه یو جادو ده، دا داسې نه دی چې دا یو منتر دی، دا داسې نه ده چې دا یو بل آله ده چې د دې په ذریعه باندې سړی د کفر سدستی اسلام ته راځي او د جهنم سدستی جنت ته راځي. بلکې دا هغه کلمه ده چې دا د خپل رب سره یو عهد، یو وعده ده، د خپل رب سره یو پیمان ده، یو توثیق ده چې کم چا د لا اله الا الله کلمه وویله د هغې د خپل رب سره وعده دا سوله چې الله زما وعده دا ده، زما عقیده دا ده، زما په زړه کې دا خبره ناسته ده چې په دې ټولو کائناتو کې ستاسو سوا بل معبود نسته، په دې ټولو کائناتو کې ستاسو سوا بل خالق نسته، بل مالک نسته، په دې ټولو کائناتو کې د نظام چلوونکی هغه ستاسو بغیر بل ذات نسته. او چې کله دغه عهد او پیمان د انسان وصلو نو دا صرف د ژبې سره کار نه لري، بلکې دغه عهد او پیمان په دې زړه باندې منل. او چې کله دغه عهد او پیمان د انسان زړه هم ومني نو بیا خو انسان د کوم ځای څخه کوم ځای ته رسېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ابتدا کې چې کله د نبوت ابتدا ولا د قریشو غټ مجلس په خپل کور کې جوړ کړ. ابو جهل رالی، د قریشو ټول مشران رالو، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکا د قریشو په اشرافو کې د ابو طالب هم ناست دی. چې کله ټول خلک سره راکش جمع سلو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته ولاړ سو، یوه خبره ورته کوي. څه ورته وایي؟ ورته یا معشر قریش کلمة واحدة تعطونها، ورته د قریشو ډلې یوه کلمه مشترکه ولس کچیرې تاسو د هغې کلمې اقرار وکړئ، دانت لکم العرب، دا ټول عرب ستاسو د قریشو پښو له راسي، فتؤدى لکم الجزیه، د مځکې د مخ خلک به ټول تاسو ته جزیه او ټیکس درکوي. نو ډېره بهترینه کلمه ده او ډېر بهترین پیغام دی او ډېره بهترینه عقیده ده او ډېره بهترینه وینا ده. ورته کچیرې تاسو ته دغه کلمه در نصیب سي او چې مشترک کول سوې ده، که چیرې تاسو دا کلمه ووایاست نو بیا به مشکلات د زندګۍ ټوله ختم سي. الله به د ټولو قومونو سرداری در نصیب کړي، الله تعالی به د ټولو قومونو مال او دولت هغې تاسو ته را متوجه کړي او ټول قومونه به د خپلو مځکو د خپلو ودانو جزیې او ټیکسونه تاسو له راوړي. ابو جهل را وغورځېدی، ورته و ابیک 10 مرات، ستا په پلار دې مې قسم چې یو ځل نه 10 واره به وایم چې دومره ښه کلمه ده او دومره ګټمنه کلمه ده، بیا به څنګه نه وایم.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته قولوا لا اله الا الله تفلحون، د لا اله الا الله د کلمې وینا وکړئ، الله تعالی به په دنیا او آخرت دواړو کې فلاح او کامیابی در نصیب کړي. ابو جهل چونکه شقی ازلی انسان او بدبخت انسان و، ناغه پر شا باندې وګرځیدي، ورته زما او تاسو ټوله جګړه پر دې کلمه باندې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل اکا ابو طالب ته یا عمي انت قلها، اے اکا تی وای راح بها حولک یوم القیامه، چې کله دې دا یو کلمه وویله د قیامت په میدان کې بدر باندې راګرځم شفاعت پدې کوم. هغه څه ورته وای یا محمد والله لدینک خیر الادیان کله، وای په الله قسم ستا دین په ټولو ادیانو کې بهترین دین دی. لولا الملامه والسبه، کچیری پر ما باندې ملامتیا نه راتللی، ما ته د مدینی زنانو شکنزل نه کولی، ما ته د مدینی زنانو پیغور نه راکولی، چې پر دې اخرنی عمر پر کشر راره باندې کلمه ویله نو لوجدتنی وقلتها، تا به زه په داسې حال کې لیدلی وی چې د ټولو مخکې به ما دا کلمه ویلې. نو ځکه اختار النار علی العار، د جهنم اور یې خوښ کړي لیکن پیغور ته ځان کښې شوی. نو هغه کومه کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا هغه کلمه ده چې د ایمان د شعبو بنیاد دی، دا هغه کلمه ده چې د ایمان د شعبو هغه اعلا ده، او دا هغه کلمه ده چې د ایمان په شعبو کې د ټولو څخه افضل کلمه هغه دا کلمه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما درته ویل چې د دې سره دا تعلق نه لري چې صرف په ژبه باندې دا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول، لیکن دا کلمه به سړی دې زړه ته شوه کوي، په دې زړه به د دې حقیقت مني، او دې زړه ته به د دې حقیقت شوه کوي، او په دې زړه کې به پر دې باندې یقین جوړوي، او په دې زړه کې به پر دې باندې بروسه او اعتماد راولي چې کومه خبره زه در ژبه راباسم چې په دې کائناتو کې د الله څخه سوا بل رب نشته، زما زړه به هم دا عقیده لري چې په دې کائناتو کې د الله سره ما سوا بل رب نشته، که زما ټوله ضروریات هغه به زما رب راکوي، او که زما څومره مشکلات دي د هغې څخه به حفاظت هم زما رب کوي. په زړه باندې دا خبره منل، او چې کله زړه ومنله بیا خو د زندګۍ مشکلات ټوله آسان نه دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در یو درخت لاندې پروت دی، یو کافر رالی، هغه کافر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قتل اراده کوي. هغه کافر توره په لاس کې واخیستله، هغې د تورې د وار او د ګزار ته تیار په یو شکل پیغمبر علیه السلام ته ولاړ دی، او په داسې حالت کې دی پیغمبر په حالت د خوب کې دی چې دی به پر هغې باندې وار او ګزار کوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سترګې ورباندې راروړې شولې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغه کافر اے محمد په دې حالت کې به تا اوس زما د مرګ څوک خلاصوي، زه تا مرګ لاستوم، زه تا قتل کوم، ستا خلاصون به زما څه څوک کوي. لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې په دې کلمه باندې عقیده پخه وه، هغه دستي ور دې ځای کې ورته زما خلاصون به ستاسو زما الله کوي. د دې دا معنا که الله تعالی زما د قتل او زما د شهادت او د مرګ اراده کړې بیا خو به پر ما باندې مرګ او شهادت او قتل خامخا راځي، لیکن کچیرې الله زما د قتل او د مرګ او د شهادت اراده نه وکړي، د الله د کړنې بغیر بل هیڅوک په دنیا کې څه نشي کولی. بیا نه ته ما قتل کولی سي، نه ما شهادت ته ما شهادت رسولی سي، نه ما ته څه تکلیف را کولی سي. چې کوم چا د توحید عقیده جوړه کړه د هغې به په ټولو کائناتو کې د الله تعالی پر ذات باندې عقیده وي چې هر څه کول هغې هم د الله تعالی په قدرت کې دي، او د هر مشکله څخه خلاصول دا هم د الله تعالی په قدرت کې دي. که الله تعالی زما متعلق د هر چا څه فیصله کړې وه هغې بل څوک په بل څه کولی نشي، او که الله تعالی زما متعلق د نه کولو یو فیصله کړې وه هغه فیصله بیا پر ما باندې څوک تطبیق کولی نشي. حضرت سعدی رحمت الله علیه په ګلستان کې وایي موحد چې در فای ریزی زرش، چې د کم چا د توحید عقیده ده که د هغې په پښو کې زر ور واچوي چې شمشیرو هندي نهی بر سرش، او که توره پر سر باندې ورکړي د مرګ اراده یې وکړي، نو که چیرې د هغې مال او دولت پر هغې باندې را روان کړي، هغې ته تمه وله ورکړي، او که د هغې پر سر باندې توره ورکښېږدي هغې ته بیره د قتل وله ورکړي، نو بیا به هم د موحد کیفیت به صحیح امید و حراسش نباشد ذکس، هغې به نه د چا څه تمه لري، هغې به نه د چا څه بیره لري.
بری نست بنیاد توحید و بس، او د توحید بنیاد بس دغه دی چې څومره امیدونه دي دا به ټول د الله تعالی څخه دي. که د الله تعالی اراده سوی او زما امیدونه به ټول پوره کېږي. چې څومره بیره ده دا به صرف د الله تعالی د ذات ته صحیح. که الله تعالی زما متعلق دغه فیصله کړې و دا به ضرور کېږي. د الله تعالی څخه ما سوا نه د چا څه امید، د الله تعالی څخه ما سوا نه د چا څه خوف و بیره. بری نست بنیاد توحید و بس، بس د لا اله الا الله کلمې بنیاد چې هغې ته توحید ویل کېږي. د توحید دغه عقیده ده، او چې کله د توحید دغه عقیده د انسان په دماغ کې راله، بیا خو انسان ته د زندګۍ مشکلات ټوله اسانه دي. بیا خو انسان د زندګۍ په مشکلاتو کې هر څه کولی شي. او الله تعالی د انسان د زندګۍ د مشکلاتو حل هغې د الله تعالی د طرفه راځي. ځکه د زندګۍ د ایمان د شعبو څخه افضل ترین شعبه هغه دا شعبه ده چې د لا اله الا الله د کلمې بنیاد، او د لا اله الا الله د کلمې عقیده ساتل، او د لا اله الا الله د کلمې په خاطر د الله تعالی پر ذات باندې د هر شي بروسه او اعتماد ساتل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دور کې د صحابه او زندگی دا هغې د دې عقیدې د دې کلمې متعلق عجیب عقیده وه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو کې حضرت حذافه هغې ډېر ښایسته او خوبصورت او د ډېر حسن او د ډېر ښایست مالک انسان دی. هغې ته الله تعالی په مزاج کې ډېر خندا ورکړې ده، هغې په مزاج کې ډېر مزاح و مسخرې دي، د هغې په مزاج کې الله تعالی ډېره خوش طبعي ورکړې ده. هغې همیشه خوش طبعي کوي. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د حضرت حذافه شکایت وکړ، ورته یې د الله رسوله د حذافه صحابه ډېر خندوي. نو حذافه ته څه ووایه چې هغې په مجلس کې صحابه ډېر نه خندوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته عمر دعوه فانه يحب الله ورسوله، پرېږده حذافه د الله او د الله د رسول سره محبت لري، حذافه ته څه مه وایه. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور کې د یو لشکر امیر جوړ کړي حضرت حذافه. چې کله د لشکر امیر چې کم قوم ته د حضرت حذافه لشکر رالی، اتفاقا د الله تعالی فیصله وه، اتفاقا د الله تعالی اراده وه. حضرت حذافه رضی الله عنه د خپل لشکر سره ټول د کافرانو په قید کې رالی، او چې کله ټول ونیول سولو د کافرانو په قید کې رالو، او د هغې په لاس او د هغې په قدرت او د هغې په قبضه کې رالو. نو حضرت حذافه رضی الله عنه ته الله تعالی ډېر حسن او ډېر جمال ورکړی او ډېره ښایسته ځواني او الله تعالی ډېر قوت ورکړی. د هغې سره دوه نور ملګري دي. د رومیانو بادشاه د ځانه سره دا فیصله وکړه که چیرې دغه درې کسان به د دې نورو لشکره سره جلا کړو، که چیرې دغه درې کسان زموږ پر دین باندې راسي، اهل کتاب سي د رومیانو او د عیسویت عقیدې ته راواوړي، دا به زموږ د دین دپاره ډېره لویه تقویه وي. تاسو راسئ پر دې درو کسانو لږ کوشش وکړو. په هغې کې یو حضرت حذافه رضی الله، حضرت عبدالله ابن حذافه، چې کله پر هغې باندې هر څومره کوشش وسو د ټولو څه مخکې حضرت حذافه رضی الله عنه ته د حکومت د شرکت پیشکش وسو. که چیرې ته د اسلام دین پرېږدې، د رومیانو پر عقیده باندې راسې او زموږ سره په دین کې شرکت وکړې، چې زموږ څومره حکومت دی د هغې پلان او پلان حصه دا به ستا په تصرف کې د دې حاکم نه دی. لیکن ما درته ویل هغوی د پیغمبر علیه السلام صحبت یافته خلک وو، هغې د الله سره د لا اله الا الله د کلمې اقرار کړی و، هغې د الله سره د لا اله الا الله د کلمې عهد او پیمان کړی و. هغې پر دې خپل عهد باندې دومره ولاړو، هغې ورته وایي سړی که په دې راسته لاس کې لمر راکښېږدي، په دې چپه لاس کې سپوږمۍ راکښېږدي، چې د خپل رب سره مې کوم عهد و پیمان کړی دی، زما د الله په عزت قسم که د هغې څه یو بېشته پر شا باندې تللی سي. چې کله دا حربه ور باندې کارګره نه سوله، نو هغه رومیانو دویمه حربه هغه بې حیایي مخته راوستله. د کفر پر مسلمان باندې لویه حربه بې حیایي ده، چې کله د مسلمان قوم نوجوان نسل هغې کافرانو په بې حیایي کې راوستی، نو په دې پوه سه چې مسلمان د کافرانو په منګول کې ورغلی. چې کله یې د هغې څه حیا وختمه کړه او د هغې د زندګۍ څه د حیا ترتیبات وایستل، او د هغې بجای بیا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت،
اذا لم تستحي فافعل ما شئت، چې حیا ولاړه بیا سړی در هر څه حدود تیریږي. بیا نه د اسلام حد معلومیږي، نه د دین حد معلومیږي، بیا نه د اسلام او د دین پر حدود باندې هغه سړی دریږي، هغه سړی بیا در هر حد پورې ځي. او دا د مسلمانانو د تباهۍ زمانه ای، او دا د مسلمانانو ستړي او د هلاکت زمانه ای، چې د مسلمان قوم نوې نسل په بې حیايي کې راځي. او ما در ټول تاریخ چې وګورئ د کافرانو په هر دور کې چې مسلمانانو ته کم اذیت او پر مسلمانانو باندې کم قبضه راوستلې ده، د هغې لوی هتیار، د هغې لوی اسلحه، د هغې لوی ذریعه هغه بې حیايي ده چې مسلمان قوم په بې حیايي کې راغلی. نو هغې دویمه فیصله دا وکړه، دستي په وخت کې یو حسینه زنانه په رومیانو کې پیدا کړه. هغه زنانه د حضرت حذافه رضی الله، حضرت عبدالله ابن حذافه سره په حجره او په کمره کې ننویستله، او هغې ته قسمه قسم خوراکونه او میوې کښېښولې، او هغې زنانه پر دې باندې امر کړه چې په هر شکل باندې کېږي دا سړی ځان ته متوجه کړه. او چې دی په دې عقیده سو چې سړی د زنانې طرف ته متوجه سو، چې د سړي حیا ختمه سو، هغه سړی زموږ په ګریفت کې په خپله راغی. لیکن حضرت عبدالله هغې څنګه انسان و، هغې د پیغمبر صدا یوه خبره اورېدلې وه، وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. الله تعالی پیغمبر ته وایي مؤمن ته وایي چې د بې حیایي پر ځای رالی بس دا نظر کښته کوه. حضرت عبدالله ابن حذافه دې مځکه ته ګوري، په 3 ورځې دننه کې هغې نه د شي څکه وکړه، هغې نه د اوبو غړپ در ستونې تیر کړي، هغې نه پورته وکتل، هغې نه شاوخوا نظر واړوئ. 3 ورځې مسلسل هغې دې مځکې ته ګوري. چې کله مځکې ته ګوري هغې نظر پر هغه زنانه لګېدلی نه دی، او چې نظر نه ولګېږي بیا خو د زنانې ښایست او حسن او جمال چې د انسان پر زړه پر مزاج اثر کوي، هغې د بد نظرۍ څخه وروسته کوي. لیکن د اول هتیار هغه بد نظري ده، هغې پر دې اول قدم لا قبضه ولګوله، هغې پر دې اول قدم لا خپل ځان او خپل نفس کنټرول. 3 ورځې بعد هغه زنانه مایوسه سوله، مره راووتله، بادشاه ته وایي ایها الملک الی این ارسلتنی، بادشاه دا دې چا ته ورستولی؟ الى حجر او الى مدر لا یاکل ولا ینظر. دا اوس ډبره ده، دا اوس لوټه ده، دا اوس انسان دی. په 3 ورځ کې نه هغې پورته کتلی دي، نه هغې د شي څکه کړې ده، نه هغې د ستوني یو غړپ اوبه تېرې کړي دي. بادشاه زه په دې باندې څه وکړم؟ بادشاه چې کله د دې څه مایوس سو، برای 3مه حربه د بیرې ورباندې، اوله د حکومت د لالچ حربه وه، او 2مه حربه چې وه هغې د بې حیایي حربه وه، او 3مه حربه چې هغې ورباندې استعمالوي هغې دا حربه ورباندې استعمالوي برای د بیرې او د خوف حربه کا. او مخ ته د تیلو دیګ ورته وایښاوی، هغې ته د یو ملګری واچوی، هغې د پکوړې او د سکرو په شان کې کبابس، 2م یې ور واچوی، هغې هم کبابس. ده ته پر دغه حالم تلقین ورکوي چې را اوړې که نه را اوړې، او که نه را اوړې بره به دې دغه انجام وي. چې کله ده په نفي باندې جواب ورکوي چې نه در اوړم، هغې عسکرو ته در روانه کړي و دیګ ته، دی چې دې دیګ ته وررسېږي وقیل انه بکا، برای ژړا شروع کړه. هغه بادشاه دستي ورته راویې ګرځوی، چې راوستې ورته یې ولې ژاړې؟ ورته یې والله لا ابکي جزعا من الموت ولا سبابة الى الحیات. په الله قسم ژړا پر دې باندې نه کوم چې زه د مرګه بیریږم چې زه به مړ سمه، او پر دې باندې هم ژړا نه کوم چې زما د زندګۍ سره څومره عشق دی، زندګي به څنګه ختمه سي. ورته پر څه باندې ژړا کوي؟ ورته پر دې باندې ژړا کوم چې پر بدن کې مې یو روح دی، هغې کباب سو، هغې به ختم سي. ورته زما ارمان تمنا دا ده چې زما د پاره دومره ارواحان وی لکه زما د بدن بیشتان، چې هر یو کبابېدی هغې ته به څومره عشق او څومره مزه وی. بادشاه چې کله د هغې خبره واورېدله، بادشاه ورته حیران سو، باره څه ورته وی دی؟ ورته یې بادشاه سلامت، زما دې د الله په عزت و جلال قسمي چې په کومه ورځ مې د محمد رسول الله سترګې لیدلې دي، د هغې ورځې څه مې د لمانځه څه وروسته دا دعا کړې ده چې الله زما بدن له مرګ په هغه حال کې راوله چې زما بدن د محمد رسول الله په عشق کې ذره ذره سوی، چې زما د بدن د هر روح د هرې ذرې څه جلا جلا ساقي شي.
ورته نن زما د هغې دعا پروالی دی، په دې به زه څنګه ژړا کوم، پر دې به زه څنګه غم کوم. دا ژړا خو زما د زندګۍ، دغه مرګ خو زما د زندګۍ لوی ارمان و لوی تمنا وه، او دا زما د دعا قبولیت. بادشاه بیا ډېر متاثر سو، باره یې برته راوګرځه. باره ورته وایي بس نور ملګري م راوست، ورته وایي د مرګ هم خلاص یاست، د هر څه څخه خلاص یاست، صرف زما یو شرط دی. هغه شرط دا دی، حضرت عبدالله ابن حذافه ته وایي چې اول به ته ما پر دې تندي باندې مچوي، او بیا به ستا ټوله لښکر ما پر دې تندي باندې مچوي، او چې کله تاسو زه پر دې تندي باندې مچ کلم، د هغې څه وروسته زما د طرفه تاسو ته خلاصون میلولی. اوس دا ظاهره خبره ده چې یو کافر بادشاه دی، هغې پر تندي باندې مچول د هغې عزت و احترام و تعظیم کول دي. لیکن صحابه هغې عالمانو هغې ته د حدودو اندازه لګېدله، هغې ته د هر شي خپل حد ور معلومېدی چې دا شی در دې حده جایز دی، د دې و اخواته نه دی جایز. مثلا صحابو ته دا کلمه و مخته پرته وه چې کله د یو سړی د بل چا پر سر باندې توره راوځړوي، توره ورته ونسي، ورته یې د کفر کلمه ووایه، که نه وایه سر دې پاوه کوم ختموم دي. نو صحابو ته د مسلې معلومات ولو چې دی وخت کې سړي ته د کفر کلمه په خوله باندې ویل دا جایز دی او دا رخصت دی. په خوله باندې دی د کفر کلمه ووایي، ولیکن قلبه مطمئن بالایمان، زړه به اوس هم په ایمان مطمئني. او که چیرې په خوله باندې د کفر کلمه ووایي او ځان خلاص کې ورته جایز دی، لیکن که چیرې پر دې کفر باندې د دې په مقابل کې پر ایمان باندې ځان مړ کې، دا عظیمت دی، دا بیا د ثواب کار دی، پر دې به الله لویه درجه بیا ورکوي. نو ځان خلاصول ورته جایز دي، لیکن که سړی لویه درجه پیدا کوي، هغه دې پر خپل دین او پر خپل اسلام باندې ځان قربان کړي. دا مسله معلومه. دویمه مسله دا ده، که چیرې یو سړی څوک راګیر کړي په دې باندې چې ته ګناه وکړه، پر زنا باندې مجبوره کړي چې زنا وکړه، که نه وژنم دي. د خنزیر غوښه وخوره، که دې نه وخوړله وژنم دي. شراب وخوره، که دې شراب نه وخوړل وژنم دي. او د ګناه متعلق چې سړی کله مجبوره سو، او بیا خو سړي ته که چیرې دغه ګناه کول او د خپل ځان حفاظت کول دا واجب دي پر سړي باندې، ځکه دا د انسان نفس قیمتي دی، دا د انسان نفس د الله د طرف امانت دی، او د دې حفاظت د انسان لپاره ضروری دی. بیا که سړی پر دې زمان یا ګناه نه وکړي، ځان مړ کړي، د سړی ګناهګاره بلل کېږي. نو هغه صحابو ته د حضرت عبدالله په ملګرتیا کې چې کله د کفر د کلمې خبره راله، نو هغې ځانونه په تیلو کې کبابول، لیکن دې کلمې وینا ته تیار نه ول، د کفر کلمې ته تیار نه ول. لیکن چې کله دا خبره راله چې یاره صرف د یو باچا پر تندي باندې مچول دا خو څه کفر نه دی، ګناه به وي، لیکن د ګناه په مقابل کې چې د انسان د ځان خبره راله، بیا د ځان حفاظت کول دا ضروری عمل دی، بلکې هغې ګناه کول او ځان محفوظه کول دا ضروری عمل دی. او که سړی ځان پر ګناه باندې قتل کې، بیا خو دا سړی ګناهګاره بلل کېږي. نو حضرت عبدالله ابن حذافه دستي ملګرو ته ویل چې راسئ دا ښه سړی پر تندي مچ کړي. نو بیا حضرت عبدالله ابن حذافه هغه سړی پر تندي مچ کړي او ټولو صحابو پر تندي باندې مچ کړي. ما درته ویل دا د هر شي دپاره خپل حدود دي. کله کله سړي ته جذباتي فیصله ورسي، باره دی دین بولي، هغه په حقیقت کې دین نه وي. کله انسان ته شوق پر غالب سي، دی باره د دین نه مور کوي، هغه په حقیقت کې دین نه وي. پر سړي باندې کله جذباتي فیصله راسي چې یاره زه به خپل سر قربانوم او زه به خپل ځان پر دین باندې قربانوم، نو بیا په کار د ټولو څه مخکې دا دی چې سړی د شریعت احکام دستي وګوري چې دې ځای کې ماته پر ځان پر دین قربانول جایز دي او شریعت اجازه راکوي که نه راکوي. لکه اوس ما مخکې درته ویل د ګناه د کفر د کلمې پر ځای باندې شریعت اجازه درکوي چې ځان پر دین باندې قربان کا، لیکن د ګناه د مجبوره کېدلو په وخت کې شریعت اجازه نه درکوي چې ځان قربان کا. نو بیا به سړی ځان د شریعت په احکامو کې دننه فیصله ځان ته ګوري. که چیرې د شریعت احکامو انسان ته اجازه ورکوله، بیا خو قرباني کول دا بهترین عمل دی، لیکن که چیرې شریعت سړي ته اجازه نه ورکوي، بیا نو قرباني د جذبه ده، بیا هغه قربانۍ ته باید سړي د دین نوم نه کې ور. زه ډېر ځله وایم، ډېر ځله د سړي یو شوقي طالب دی چې کله په روزګانو په دې وطنو کې باره شوق ور ولاړ شي، یاره زه ځم علم حاصلوم، نو دی ډېر ځله د هغې ځای څه په غلا باندې راوغورځي. دې ته بیا دی نه ګوري چې زما پلار زما خدمت ته ضرورت لري که نه لري،
زما د مور زندگی څنګه ده، زما د کور زندگی څنګه ده، او زما د کشرانو ورونو زندگی څنګه ده، او زما د مور او پلار کوم مشکلات دي، او په دې وخت کې دا زما مور او پلار که زه نه یم دا مشکلات برداشتولی شي که نشي برداشتولی. که چیرې د هغوی د طرفه په کامله طریقه باندې دته اجازه وي او بیا دی هغه مشکلات د هغوی بغیر د بغیر هغوی دا مشکلات برداشتولی شي، بیا خو دین د ارادې سي علم دی وکړي. لیکن که هغوی غریبان شپه ورځ په ده پسې ژاړي او د هغوی زندګي ستړي او دته دا شوق ور ولاړ شوی چې یاره زه خو راځم سبق وایم علم حاصلوم، بیا دا د شوق دی. دې ته باید سړی د دین نوم نه کړي. زه کله کله دې تبلیغي حضراتو ته هم دا وایم، ګوره ته چې په اجتماع کې بیان واورې او ته نصیحت واورې، بس پر تا باندې هلته جذبه غالبه شوله چې زه به اوس کار لګوم. بس بیا ته دې ته نه ګورې چې زما په کور کې زما د بچانو نفقه شته او که نشته. حالانکه د بچانو نفقه دلته پیدا کول پر تا باندې فرض عمل دی. بیا ته په دې ته نه ګورې چې زما د زنانې ما ته اجازت شته که نشته. حالانکه د صحابه دور د حضرت عمر د ټول مرګرو ته دا وایي چې د زنانې اجازه د 4 میاشتو زیات سفر کې د زنانې به اجازه ته سړی نشي کولی. بیا خو د زنانې اجازت د سړی سره نه او سړی په خپل شوق باندې روان، بیا خو سړی په ګناه په سفر کې روان دی. نو بیا دی نه دې ته ګوري چې زما د کور کیفیت څنګه دی، دې ته نه ګوري چې زما د بچانو نفقه څنګه ده، دې ته نه ګوري چې زما د زنانې ما ته اجازت شته او که نشته. بس دی خپله شوق پر سر باندې اخیستی دی، زه کال ځم، زه 12 میاشتې ځم، زه 18 میاشتې ځم، زه هم دا ښه کار دی، بهترین کار دی. لیکن دې کار ته باید چې د دین نوم سړی نه کړي ور، دا د شوق کار دی. د دې کار سره د شوق دی، د دې کار سره د مینه ده. په دین په هر شي کې خپل حدود ټاکلي دي چې در دغه ځای پورې دین دی، د دې څه وروسته بیا شوق دی، او تر دې ځای پورې دین دی، د دې څه وروسته بیا د جذبات دي. نو خپلو جذباتو ته باید سړی د دین نوم نه کړي ور، او خپل شوق او خپل عشق ته باید چې سړی د دین نوم نه کړي ور، او نه دې ته د دین نوم ورکولی شي او نه دا د دین په حصه کې سړی راوستلی شي. نو حضرت عبدالله ابن حذافه باندې چې کله د مرګ مسله رااله، نو د مرګ په مسله کې د ځان قربانولو ته تیارو، هلته د کفر کلمې ویلو ته تیار نو، ځکه هغې ته اسلام خپل حد ایښی چې د کفر کلمات د هغې په مقابل کې خپل ځان قربانول. لیکن چې د باچا د تندي د تندي مچوالو مسله رااله، هغې ته هم حد معلوم چې دا بیا ګناه ده، د ګناه په مقابل کې بیا شریعت ما ته اجازه نه راکوي چې زه خپل ځان قربان کړم. بیا هغه بادشاه پر دې تندي باندې مچ کړي. چې کله واپس لښکر راغلی مدینې منورې ته، حضرت عمر رضی الله عنه د ټولو مخ ته ور ووتی. حضرت عمر رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره چې ورغلی، حضرت عبدالله ابن حذافه او د ټول ملګري پر تندیانو باندې مچ کړو. ول په دې جذبه باندې مچوم چې تاسو د یو کافر بادشاه تندی مچ کړی، هغې د شریعت په اصولو کې دننه دی، د شریعت په حدودو کې دننه دی. چې تاسو د شریعت په حدودو کې دننه د هغې تندی مچ کړی دی، د هغې په خاطر باندې زه ستاسو تندی مچوم. نو بیا ټولو پر تندي باندې مچ کړو. زه دا وایم چې ایمان د الله تعالی ډېرې شعبې پیدا کړي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي 70 شعبة، د 80 یو څه زیاتې شعبې دي، په هغې ټولو کې افضل شعبه لا اله الا الله ده. او لا اله الا الله د خپل رب سره عهد دی، او دا د خپل رب سره پیمان دی، او دا پر خپل رب باندې بروسه ده، او دا پر خپل رب باندې اعتماد دی چې الله چې څومره محبتونه یې هغې به هم ستا د ترتیباتو تابع. که د مور پلار سره محبت دی هغې به ستا د امورو تابع، لیکن که ستا د امورو مخالفت رالی بیا به زه نه کوم. که زما د بچانو سره محبت دی او که زما د خپلې زنانې سره محبت دی، دا به ټول ستا د عهد د دې عهد تابع چې کومه لار تا راته کش کړله هغه رقم به کوم، که ستا مخالفت کې رالی بیا به نه کوم. که زما د زندګۍ غم دی، که زما د زندګۍ خوشحالي ده، که زما د ژوند پیغور دی، که زما د ژوند رواج دی، که زما د علاقې عصبیت دی، که زما د زندګۍ قومیت دی، دا به ټول ستا د دې عهد او د دې پیمان تابع. که چیرې په هغې کې د عهد و پیمان ته خلل نه رسېدی، بیا خو به زه دا ټولو پر ځای کوم. لیکن که دغه عهد او پیمان ته خلل رسېدی، بیا به زه پر دې عهد باندې کلک ولاړ یم، دا نورې خبرې به ټولې پر شا غورځوم. دې ته ویل کېږي توحید. بری نست بنیاد توحید و بس، او دا د توحید بنیاد دی، او دا د لا اله الا الله د کلمې د ایمان اوله شعبه ده. الله تعالی دې د دې حقیقت زموږ په دماغو کې راولي. زما عقیده دا ده که سړی پر دغه عقیده
بنده باندې کښیني ټینګ سي د زندګۍ مشکلات ټول ختم دي. پیغمبر علیه السلام وی لو کان فی قلب ابن آدم مثقال ذره من الیقین، کچیرې د بنده په زړه کې پر دغه کلمه باندې یوه ذره یقین راسي لکان یمشي علی الماء، بیا به د اوبو پر سر روانې د تلې به په اوبو باندې نه نودېږي، ځکه بیا به د الله تعالی پر قدرت باندې د اعتمادي. نو الله تعالی دې زموږ په زړو کې د دې کلمې حقیقت راولي. واخر